قرآن کریم کی اللہ سبحانہ وتعالی د مختلف قومونو احوال مونږ ته ذکر کړی دي او داسې قصې نه دي د قرآن کریم بلکې دې کې یو لوی عبرت دی زموږ ستاسو دپاره او الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې بیا د دغه قومونو چې انبیاء کرامو علیهم الصلاة والسلام ورته دعوت پیش کړی دی هغوی د انبیاء دعوت ته سپک کتلی دي دعوت یې ټکراو کړی دی مقابل کې ظلم کړی دی د الله په انبیاء علیهم السلام او د هغوی په ملګرو مؤمنانو د دغه تکبر د ظلم د هغوی د جرمونو په نتیجه کې الله په هغوی عذابونه راوستي دي او هغه عذابونه په قرآن کریم کې ځای په ځای ذکر دي او قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې عذابونو په ځای کې فرمایي چې ګوره دا واقعات مې درته دې دپاره بیان کړی چې تاسو دې نه نصیحت واخلئ دا اسې یو قصه نه وه چې خوند ترې والی بعضې خلک وایي چې یاره ډېره خوږه قصه وشوله او ډېره مزه یې وکړله هلکه خوږه قصه او مزه یې وکړه نو تا ترې څه واخسته تا ته څه عبرت میلاو شو څه تبدیلي در کې راغه نو په دې بنا باندې الله رب العالمین دا مجرم قومونه ځای په ځای ذکر کړي دي مجرمین چې الله په مختلفو عذابونو باندې رانیولي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مکی مشرکانو ته دا فرمایلی په ابتدا کې چې ګوره که په ما باندې ایمان راوړلو زه د الله آخري نبي یم نو تاسو له به الله د دنیا نعمتونه هم درکړي او د آخرت جنت به م وګټئ د آخرت نعمتونه به هم ستاسو شي د دنیا په باره کې ورته د الله نبي وفرمایل چې تملک العرب والعجم الله به هم د عرب او د عجم بادشاهان کی د دې مطلب دا نه و چې نبی علیه السلام دوی ته څه د بادشاهۍ لالچ ورکولو مطلب یې دا و چې د حق سره عزت تړلی شوی دی د دنیا په لحاظ هم الله مؤمنانو له عزتونه ورکوي چې کله دوی په رښتیا او په صحیح او په اخلاص مؤمنان او د الله د دین د غلبې دپاره او د الله د دین د خدمت دپاره کار کوي او د توحید دعوت چلی دې دپاره چې په دې ټوله معاشره د توحید عقیده غالبه شي الله رب العالمین د دې هلو ځلو د دې مجاهدي او د محنت خامخا صله ورکوي ځکه دا د الله قانون دی چې الله رب العالمین د چا محنت نه ضایع کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا الله رب العالمین فرمایي هغه کسان چې زما د رضا دپاره ځان کړی فینا دې ټکي ته وګوره الله زما دپاره ګوره دنیا د لالچ دپاره نه د خپلو مفاداتو دپاره نه د نوم او د شهرت دپاره نه د دنیا د پیسو ګټلو دپاره نه بلکې د الله د رضا دپاره محنت کوي مجاهده کوي د دین خدمت کوي د دین دعوت کوي او دغه رنګه مجاهدین جهادونه کوي د دین په هر کار کې چې دی لګیا دی د الله دپاره لګیا دی نو د الله سبحانه وتعالی وعده دا ده چې زه به دوی ته لارې کولاوم لنهدینهم سبلنا الله فرمایي موږ ورته لارې کولاوو دیو جن تاسو ګورئ څوک چې په دعوت کې محنت کوي الله ورته لارې کولاوي الله ته ډېر خیر خوري دا علما په دې درسونو په علم کې محنت کوي الله ته خیر خوري نو په دې بنا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته دا فرمایلیو چې په ما باندې ایمان راوړلو نو ما سره الله وعده کړې ده چې ستا امت ته به زه په دې دنیا کې غلبه ورکوم او هغې په سورت نور کې هغه وعده ذکر کړې ده د هغې دپاره څلور شرطونه دي ایمان دی نیک اعمال دي او د شرک نه ځان ساتل دي او د الله خالص عبادت دی دا څیزونه وځان کې راولي دا صفات یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا زما خالص عبادت به شرک به پکې نه نو بیا د الله رب العالمین وعدی به دوی سره پوره کېږي لا یستخلفنهم فی الارض الله رب العالمین به دوی له خلافت په ځمکه کې ورکوي تمکین فی الارض به ورکوي الله رب العالمین به مضبوطوي همداسې بیا وشوله د وعدې الله رب العالمین وخت په وخت به پوره کولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې دور اوله کې ګوره څومره کمزوري ده لږ ملګري دي څه ماشومان دي څه غلامان دي څه زنانه دي یو څو کسان دي هغې کې اکثر غریبانان دې وجه نه چې کله نبی علیه السلام خط لیږلی د صلح حدیبیې نه بعد د هرقل بادشاه ته د روم چې کوم بادشاه نو هرقل وویلې چې یاره دې زما ملک شام ته خو د دې عربو خلک راځي او دا سړی هم د عربو د ادامات چې خط را لیږلی دی نو ماله د ملک څه کسان پیدا کوي چې زه ترې د باره کې تپوسونه وکړم نو په دغه زمانه کې ابو سفیان د مکې د مشرکانو سردارو او هغه تللی شام ته تجارت دپاره
نو د شام کسان چې کومو سکیورټي او فوجیان ونیول او هرقل بادشاہ ته دربار ته پیش کړه یره ماته یو خطر راغلی دی دا سړی تاسو پیژنئ یا پیژنئ وی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم څوک ډیر نږدې دغه دی رشتہ داري کې وی دا ابو سفیان وی دا لږ رامخ کې کوي نور ته تاسو شاته ودرېږئ خو خيار بادشاہ نو عزتانه اے د مکی د سردارانو سردارا چې تی مشر کړی تا نه زه د دې سړي په باره کې اوسو ته پوښتنه کوم خو ما ته به صفا خبرې کې او شاته دې کسانو ته ورلویل ملګرو ته کده کوم خبره غلطه کوله تاسو به راته وایي اشاره به کوئ اواز به کوئ چې دا خبره غلطه وکړه ابو سفیان د نبی علیہ السلام دغه وخت کې دشمن دی لا ایمان نه دی راوړی ایمان برستو راوړي فتح مکه کې صحابي کېږي بیا رستو او دی وخت کې د نبی علیہ السلام په خلاف کې په فرنٹ لاین ولاړ دی د مکې د مشرکانو کمانډینګ کوي د ابو جهل نرستو دی خو دومره دا چې مشرکانو د حق دشمنانو خو بې غیرته نه دروغ به نه ویلې په دې باندې سړی له افسوس ورشي چې د نن سبا زمانې به مسلمان می کلمه به ویلي او دروغ به وي په اهل حق پسې هلکه چې خبره کوي خو په دلیل یې وکنو دا دروغ سره وي په منبر ناستې دروغ وي د سټیج د پاسه ولاړې دروغ وي نیټ باندې د ټوله دنیا بیان اوري او دروغ وي لګي تا نه خو په هغه مشرکانو کې ډېر غیرت و د مکې چې کم از کم دروغ خو به نه ویلې چې څه به حقیقت هغه به ویلې نبي علیه السلام په باره کې به چې څه حقایق کوم صفات هغې ورله منل هغې نه انکار نه کو نو په هغې کې یو سوال هغه اوږده خبره د هغه واقع بیانول مې غرض نه دی دلته هغې کې ابو سفیان یو سوال دا کړی دی وایي ای د مکې سرداره زه تا نه یو تپوس کوم د دې سړي په باره کې چې دا وایي زه پیغمبر یم دا راته ووایه چې د ده دا ملګري ورځ په ورځ زیاتېږي او که کمیږي هغه ورته بل یزیدون بلکې ورځ په ورځ زیاتېږي نو چې کله دا 11 تپوسونه یې کړي د ده نه په دې اوږد حدیث د صحیح بخاري کې دا راځي وروسته بیا په خپله هرقل دې نه معلومیږي د مخکنو کتابونو عالم او د ډېر علمي سوالونه کړي هغه سوالونه چې هغه صفات د انبیاو دي د هغې باره کې تپوسونه په خپله بیا هرقل بادشاه د هغې تشریح کړی ده نو دلته بیا دا ویلي دي چې دا د انبیاو او دا د یو انسان د حقانیت نه ښیي چې د هغه ملګري ورځ په ورځ زیاتېږي نو دا د هغه الله وعده و هغه رورو غلبه رورو کسان به ملګري کېده او زیاتېده او مشرکانو په زړه کې دا خوف و چې دا خو ورځ په ورځ د کسان سیوا کېږي لګیالی حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو الله رب العالمین پوره یو نظام او یو اسلامي هغه پوره یو حکومت قائم کړلو هلته د نبي صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې حدود نافذ احکام نافذ د کورونو انفرادي اصلاح د کورونو اصلاح د بازارونو اصلاح د ټولې معاشرې اصلاح پوره یو ښکلی ترتیب نبي صلی الله علیه وسلم هغه اختیار کړو په مدینه کې او د الله سبحانه وتعالی چې کوم هغه دین او هغه عملا نافذ کو څوک بیا مخې ته نشو ودرېدلی الله ورله طاقت ورځ په ورځ سیوا کوو او همدغه مکې هم بیا د هجرت نه په 8 کال باندې بیرته ونیوله چې د مکې نه هجرت وکړو 8 کال باندې بیا الله رب العالمین د مکې ته په حیثیت د فاتح را داخل کړلو زموږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم نو موږ د نبي صلی الله علیه وسلم صفات ذکر کول په هغې کې یو دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه پیشنګویي فرمایلي د هغه الله رب العالمین پوره کړې ده دا د هغه د نبوت د علامات او د خصوصیاتو نه ده اوس دې وخت کې ډېر خلک د دروغو پیشنګویانې کوي نجومیانې کوي او نور د الله نبي فرمایي که چا په دې یقین وکړو عراف کاهن نجومی د الله نبي فرمایي چې څوک یو کاهن ته لاړی اوس دا دي که نه دا 2 روپو ته چې ناست دي خلکو تا ته وایي زه ستا قسمت ویم او اشتهارونه چلی لګی دی په نیټ باندې او په اخباراتو کې ورکوي کله چا واده نه کېږي کله چا کاروبار نه وي کله چا بار ملک ویزه نه لګېږي کله چا محبوب د هغه قدمونو ته نه راځي واده یې نه کېږي او دا یې نه کېږي او که چا در باندې څه کړي نو زه به دله سړی پیدا کړم تا ته چا ویلي تی پیدا کړې ته څوک یې نبي علیه السلام باندې جادو شوی هغه نشو پیدا کولی تر دې پورې چې په خوب کې ورته وحي راغه نو تا ته کومه وحي راځي او دا لګی کاله جادو کا ماهر او فلان جادو کا ماهر د جادو ماهران او بابا بنگالی او بابا فلان مسیحیان دي پکې صلیبیان او عیسایان دي پکې خلک ور روان هندوانو له خلک ور روان شرک دی او منتری دی او کوړي دی او سدي خلک دا په خبرو یقین کوي لاس ته وخایا او دا چل دی او دا او تاسو باندې خدا چل شوی دی او تاسو خدا چل دی او تاسو چې کوم دی ستاره داسې دی او پلانې دی او سٹار دی داسې دی دا ټول خبرې د الله نبی فرمایي دا د کاهنانو هغه طریقه په هغه د شرک په زمانه کې الله نبی فرمایي څوک یو کاهن لاله عراف نجومی لاله
من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. کاهن لاله وغور ته د غیب خبره کې دا چل بوشي او دا چل بوشي او دې په یقین وکي دا غي تصدیق وکي چې ګوره دې بکیږي کنه. دا الله نبی فرمایي دا انسان کافر شو په هغه دین او په هغه قران کافر شو چې نازل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولی ځکه په دې قران کې الله بار بار وی عالم الغیب زي ما ته عالم الغیب د نجومینه جوړ کړو، د عراف او د کاهن نه دی جوړ کړو، د پیر او د بل نه دی جوړ کړو عالم الغیب چې دا هم په غیب پوهیږي والعیاذ بالله. اگر که ته په خله دا خبره نه کې خو ستا دا کردار او دا ستا دا یقین او دا کار په دې ګواه دی. غرض مې دا دی زما محترم ورونو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاهنانو په شان خبرې نه کولې چې هغه به تش دروغ به ویلې او د دروغو دعوې به وي. هغه د الله پیغمبر و چې کومه خبره به وکړه هغه مقه شان ته وه. زموږ د زمانې باره کې چې کومې پیشنګویۍ نکړې دي ته نن حدیث راوچت که په هغه زمانه کې دا فتنې صحابه او د هغه وخت مؤمنانو پېژندلې هم نه. خو د الله نبي فرمایلي زما امت کې به راځي تا حدیث راوچت که بیا د خپلې معاشرې ته نظر واچوه. دا هم یو دلیل دی د حدیث د حجیت. څوک چې حدیث نه مني دا سوچه کافر دی. چې زما نبي کومه پیشنګویي کړې نن مخامخ ماته ښکاري هغه لګیا دی نقد ښکاري که نعوذ بالله دا حدیث د نبي نه وی دا د بل چا خبرې وی نن به دا خبرې نه رښتیا کېدلې. دا چې یو خبره رښتیا کېږي دا د الله د نبي خبرې دي، دا د اسمان نه ورته وحي شوې وه. څوک چې د دین منکر دی دا د قرآن نه منکر دی، دا د نبی د رسالت نه منکر دی، دا سوچه کافر دی. د په کفر کې شک نشته دی د منکر حدیث او د پرویزي په کفر کې دې کې به شک نه کې. یاد ساته ګوره د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې تملک العرب والعجم. عرب یې ونیول د الله نبی په ژوند کې عرب فتح شو، عجم یې ونیول صحابه کرام رضی الله عنهم د عجمو ملکونه هم فتح شو. عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې د روم او د فارس ښکرې ماتې شولې. دا پیشنګویي د الله نبی په هغه وخت کې کړې وه چې د لوږې د لاسه په خېټه کاڼي تړلې او په احد په خندق کې هغه مضبوط کمر د الله نبی ماته او ټول صحابه وږي دي لوږو راخستي لوږې کار یې کړی دی او ډوډۍ نه وه طعام نه وږي شوي دي او سخت کمر راغی په دغه ځای کې دا خندق کنستلی کېده. نو چې کوم ځای کې به سخت کار و د الله نبي ته به صحابه ویل د الله نبي راشئ تاسو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د دنیا په لحاظ هم د بدن کې طاقت او قوت اچولی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې به په داسې وخت کې راښکاره کېدلې. نبی صلی الله علیه وسلم هغه کمر له ګزار وکړو صحابو داسې سپرغۍ ته اوچتې کړلې چې ګزار یې ورکړ او یې فرمایل چې د روم خزانې الله ماله راکړلې. دا ورته الله په وحي وښودلې داسې خبرې نه کولې چې باید سړی بس لګی تشه خوله باد خوځوي باد دا وحي خوځوله دا خوله دا د نبي صلی الله علیه وسلم ژبه دا په وحي خوځېدله. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. په خېټه یې د لوږې د لاسه کاڼي تړلې دي وایي د روم خزانې الله راکړې. صحابه یو بل ته ګوري سبحان الله دا خو یقین و چې داسې به کېږي او دا به کله کېږي. تاریخ یې ونه ښوده نبي علیه السلام خو وشوې که نه د عمر فاروق زمانې کې وشو د هغه امت له الله ورکړه بل ګزار یې ورکوي د روم خزانې د فارس خزانې الله راکړلې او فارس الله فتح کړو د هغه د ملګرو په لاس که نه. د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې چې کوم فتوحات شروع شو ورپسې تله بیا د عثمان رضی الله عنه په دور کې تر دې افغانستان کابل پورې صحابه راورسېده او بیا وروسته د معاویه رضی الله عنه په دور کې سمندري جهاد شروع شو چې معاویه رضی الله عنه نه مخکې چا سمندري جهاد کړی نه و په امت مسلمه کې او د الله نبي پیشنګویي فرمایلې وه چې زما د امت اولنۍ هغه قافله او هغه لښکر اول جیش اول هغه لښکر چې هغه به د سمندر جهاد کوي یغزون البحر هغوی به غذا کوي په بحر او په سمندر او په دریابونو کې په اوبو کې به جهاد شروع کېږي د وچې ځمکې نه به جهاد اوبو ته ورځي سمندري جهاد به شروع کېږي. د الله نبي فرمایي دا لښکر الله بخلی دی. بل حدیث کې یو حدیث کې راځي مغفور لهم دا بخلی شوی لښکر دی. بل حدیث کې راځي دا جنتیان دي زما د امت. یو صحابي دا حدیث د نبی علیه السلام نه واورېدی د الله نبي ما ته دعا وکړه چې ما پکې الله دغه کې داخله کړي. نبی علیه السلام فرمایي زه الله دې تا په هغې کې وګرځوي. هغه زنانه ته هم پکې الله رب العالمین برخه ورکړې وه خو زنانو به دا کار کوه چې جهاد له به تللي د خاوندانو سره نو هغوی به د دې مجاهدینو زخمیانو پټۍ او خدمت او د هغوی له پخلی او دا خدمتونه به یې کول ځکه د زنانو خپل کاري د سړو خپل کاري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو پیشنګویي پوره شوې ده چې دا یې فرمایلي چې د سمندر جهاد به کېږي د بحر جهاد یې صحابو د هغه ملګرو وکړو چې هغه معاویه رضی الله تعالی عنه دی سیدنا معاویه رضی الله عنه چې نن ورته مجوسیان کنځلې کوي
ردی بدی وای ورته ستا پر دو بد باندې هغه تاړو هیڅ نقصان نه رسیږي تاسې غاپه اسمان باندې چې لاړې توکې په خپل مخ دې راغورځېږي خپل مخ دې ګنده کړو خپل ایمان دې ځان لسخا کړلو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی د الله نبی دا جنتی لخر والا مشر دی دا جنتی لخر مشر معاویه رضی الله عنه د الله نبی مغفور لهم دی ته بخنه شوی دا هغه جنت ته رسیدلې تور پسې لګي او سغاپنو په دې بنا باندې زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیات من بیانول دا ډېر لوی خصوصیت دی من علامات نبوته صلی الله علیه وسلم او د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت علامات عظیمه علامه دا چې کومه خبره به وکړله چې داسې به کیږي نو دی په خپل خوښه باندې نه کوله بلکې دا د بره نه به الله رب العالمین ورته وحي کول هماغسې به کېدل د الله نبي یو ځل وفرمایل تاسو ته به یو سړی راځي دا سړی د الله د نبي په ژوند کې پیدا و غوښتل یم چې د الله د نبي ملاقات ته لاړ شي خو مور یې وه په کور کې الله اکبر او مور یې بوډۍ وه او د خدمت یې څوک نه و نو د مور د خدمت د لاسه د نبي علیه السلام خواته حاضر نه شو کنی صحابي شوی به وی خو دې ته مو ګوره که نه چې الله ولا مرتبه دومره ورکړه دې تابعي نبي علیه السلام یې ونه لیدو خو د الله نبي په وحي سره وفرمایل ستاسو خواته به یو کس راځي هغه به چې کوم دی د یمني او هغه به د مراد قبیلي او په مراد کې به د قرن قبیلي د قرن شاخ به اویس قرني یاد کړی اویس قرني رحمت الله علیه یو تابعي تېر شوی نیک سړی بعضې خلکو د هغه باره کې د دروغو قیسې هم جوړې کړي د دروغو قیسې مه اوره چې ویسې قرني دا چلو کو دا چلو کو بعضې خلک پکې د هغه باره کې قیسه قیسو کې د بل چا باره کې هم کوي چېرې هغه واورېده چې نبي علیه السلام په احد کې غاښونه شهیدان شو وایي هغه چورګه چې دا به که دا به که دا به وایي ټول غاښونه یې ځان نه ویسته دا دروغو خبرې دي چې دا چلوی خو صحابو به هم ټول غاښونه ایستلی وی د ځان نه د هغې نه زیاته مینه خو ورسره چا نه وه داسې ډګوسلي دا بعضې خلک یې کوي ډګوسلو پسې مه ځئ صحیح حدیث کې چې کومه خبره راغلي او په سند ثابت یې هغه بس منئ نبي علیه السلام صفا صحیح حدیث دی دا چې داسې یو کس دی اویس نوم دی او د هغه په بدن برګې و د ده برګې به ختم شوی د ټول بدن نه خو د یو درهم د روپۍ په اندازه یو ځای به خالي د ده په بدن باندې یو ټاکې به اخري پاتې اخري یو ټاکې به د ده په بدن د برګي پاتې که دا سړی چېرته ستاسو خواته راغو صحابو ته وایي که دا سړی ستاسو خواته راغو ملاقات هم ورسره وکړو ده نه درخواست وکړئ چې تاسو ته د بخښنې دعا وکړي الله اکبر چې ورته وایي یاره موږ له بخښنې سوال وکړه چې الله موږ ته مغفرت وکړي دې نه دا معلومېږي صحابه اوچت دي که تابعین په مرتبه کې صحابه دې نه دا معلومېږي علما د دې حدیث نه دا فایده لیکي چې اوچت سړی کمې درجې والا ته م ویلی شي هلکه ما ته دعا وکړه اوس مثلا یو لوی شیخ صاحب دی زموږ د ټول استاز دی او غټ متقي او پرهیزګاره دی خو زما په شان ګناهګار طالب علم یا ستا په شان ته ځې حج له یا عمرې له تا ته شیخ صاحب څه وایي هلکه ګوره حرم کې راله دعا وغواړه ښه حالانکه موږ نه په مرتبه کې اوچت دی د شپې تهجد کوي زموږ نه زیات الله ته جاړي تقوا پکې زموږ نه ډېره ده پرهیزګاري پکې زموږ نه ډېره ده خو نه پته نه لګي چې چا دعا الله قبول دې نه دا معلومېږي چې اوچت انسان ښکته انسان ته م ویلی وروره ما ته دعا کوه ما دعا کې یادوه د دعاګانو ډېر ناشنا اثرات عمر رضی الله عنه وایي زه په دې انتظار وم چې دا خو د پیغمبر خبره ده دا چېرته دروغ کېږي دا سړی به زه یینمه الله اکبر د عمر رضی الله عنه په زمانه کې به چې کم لښکر هم د یمن د طرف نه راتلو لکه تاسو کې وایي اویس په نوم سړی شته د ده تپوسونه به یې کول وایي نه جي نشته دی بل به نه جي نشته یو ورځ یو لښکر راغی یو قافله او وفد راغی هلکه هل فیکم اویس تاسو کې اویس په نوم سړی شته او جي شته وایي لږې راولې او نبی علیه السلام یاد کړی و که نه د پیغمبر پیشنګویي ده او رښتیا شوه وایي راولئ چې راغو وایي جي امیر المؤمنین صاحب السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ما سره څه کار و یا ستا څه نوم دی اویس د کوم ځای د یمن یمن کې د کومې قبیلې وایي د مراد په مراد کې د کوم شاخې وایي د قرن وایي ستا باندې برګي مرض و وایي او جي ما خو برګي و اوس څومره پاتې دی وایي د درهم په اندازه الله اکبر د نبي علیه السلام یو خبره په ځای ځای ولګېده او دا هم نبي علیه السلام فرمایلي چې د مور سره به ډېر احسان کوونکي وایي ستا مور وه وایي او جي وایي اوس وفات شوې ده وایي ستا هغې سره ډېر احسان کوونکي وایي او جي ما سره ډېر احسانونه کړي دي وایي ما ته نبي صلی الله علیه وسلم ستا په باره کې مونږ صحابو ته ویلي چې که دا سړی راشي د ده اویس نوم دی دی به په داسې یو ډله کې راځي او دا به د مراد قبیلي او بیا به د قرني اویس قرني نو ده ته ووایي چې تاسو ته د بخښنې دعا وغواړي نو لهذا ما نه دعا وغواړه چې الله ما ته بخښنه وکړي هغه د الله نه دعا وغوښتله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګویي وه او الله سبحانه وتعالی پوره کړله
داسې چې نبی صلی الله علیه وسلم هر پیشنګوئی فرمایلی ده د زبان مبارک نه کومه خبره راوتې ده صحابه کرام رضی الله عنهم فرمای هغه موږ په دې خپل سترګو باندې ولیدل سوا د هغه نخونه چې د الله نبی ول اخري زمانه کې برازي اخري زمانه ته صحابه پاتې نشو صحابه زمونږ د دور باره کې چې سویل چې نږدې د داسې بکیږي تاسو به دا حالت ویني تاسو به دا او چې موږ ته کم ویلو چې تاسو به دا ویني دا هغه ټول موږ ولیدل صحابه کرام رضی الله عنهم فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات به چې صحابه ولیدل حیرانېدل به دې سره ایمان هم ډیریږي د نبی سره مینه ډیریږي د الله سره محبت سیوا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم لزنانه راځي سو کوئی علافه دا غینم دی بعضی وی دا غینم عائشه یو خو د نبی علیہ السلام بیبی دا ام المؤمنین هغه بل عائشه د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د الله خوږه نبی منګه زنانه چې کله مسجد تراشو زنانه بشاته صفونه کوي تاسو درس کوي بیان کوي وعظ نصیحت کوي نو موږ ته نخ کاری زه غواړم چې تاسو له یو منبر جوړ کړم دا منبر اول دی زنانه جوړ کړی دی الله اکبر خپل غلام باندې زه به تاسو له یو منبر د لرګینه جوړ کړم زما یو غلام دی دا زنانه یو غلام وغه ترکانو د ترکانۍ دا کار ول ورتل زما یو غلام دی هغه تاسو له زما هغه ته ویم تاسو له یو منبر جوړ کی د لرګینه بیا به تاسو پاغي باندې کینای کپه ودرېږئ مونږ ټول مسجد مرګرو تبخکارای نو تاسو نه مونږه فائدہ پاسانای سره نبی علیہ السلام فرمایل ټیک وکدا کار صحابه وي سورزي تیر شولې دا منبر تیار نشو نو نبی علیہ السلام ورپسې جواب ولېګلو چې غفلانې زنانه ته وایي کنه چې څه چل دی وکړو چې هغه تا ویلو زه منبر جوړوم په خپل غلام باندې موري غلامه کې غلام ته دې اوس امر وکړه کنه چې مونږ لا منبر جوړ کی ازنانه تم خبر را یاد شو غلام ته شب زر کوا ما نبی علیہ السلام سره وعده کړو وتا کار لیټ کړو شب منبر تیار کړ و چې کله دا منبر تیار شو صحابه کرام رضی الله عنهم فرمای د دې درې پوړې وي د زنګلي غز نه جوړو دا حدیث چې کله صحابي بیانې سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه صحیح بخاری کې مشتا په نورو کتب سته کې دا چې کوم دا کتب سته دي او سنن اربعه دي په ټولو کې شته دا حدیث صحابه کرام رضی الله عنهم اغه د دې منبر د جوړېدو قصه بیانې خو سهل بن سعد الساعدینا سکسانو تاسو کو ناس خپل بینس کې بحث او تابعین او صحابه نو چاول د نبی رسول الله منبر داسې او د پلاني لرګي د پلاني لنګي دا بحث او خپل کې اختلاف نو یو بل ته ویل کسل اختلاف کو دا صحابي شته کنه سهل ابن سعد دا سهل رضی الله عنه په صحابو کې د چروستو زماني ته پاتې شوی اخیری صحابو کې د دنیا نه تلل دل راغ وجې زم خپل بینس کې د نبی علیہ السلام په منبر باندې بحث دی او ته خو د پیغمبر صحابي تاسو مونږ ته لګوای چې د نبی علیہ السلام دا منبر د څه شي نه جوړو هغه ورته وی ډېر خم وکړ چې زما خواله راغی په دنیا کې زمانه غیر اوس داسې څوک نه دی پاتې چې د دې خبرې علم ورته دی ځکه چې زما ملګری لاړ وفات شو زه پکې پاتې یم په صحابو کې اخري کسانو کې ځای او په دې نږدې علاقه کې بل صحابي شته نه بیا ورته وی بچو اوس غوږ کېدی وی د دې زنانه قصې ورته وی دا یو زنانه و نبی علیہ السلام لراغه او وعده وکړه چې زه به خپل غلام ستاده پاره منبر جوړ کوم نبی علیہ السلام ټیک ده بیا ورپس جواب ولېګلو چې منبر نو هغه زنانه راغه هغه منبر تیار کړو او چې مونږ وکړه دا د زنګلي غز نه جوړ شوی او من اصل الغابه اصل پسابانی اصل قران کې مشته سورې سبا کې د لفظ استعمال غز ته وای غابه زنګل ته وای من اصل الغابه د غز د زنګل زنګلي غز لرګي په دې کې لګیدل او غزونه وتا سپیټنه د کله ملک شړو دشتو کې وي د دې زنګلي غز د لرګینه د نبی صلی الله علیه وسلم د منبر جوړ شوی الله اکبر او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په اول ورځ باندې دینه مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم د درس طریقه بداوه د مسجد نبوي په دې چت باندې سپراتو پوخ لنټرو داسي نه د کجورو سانګي دا زمونږ د نبی جمعات اوس خلک په جمعاتونو فخرونه کوي که زمونږ جمعات دی ولید او که زمونږ مسجد دی ولید نبی علیہ السلام فرمایي دام د قیامت یو نه خله چې اخره زمانه کې به خلک په جمعاتونو فخرونه کوي الکه جمعات په دې ظاهري ټیل نه خسته کیږي دا که په هر څنګه ولګي مسجد خسته کیږي په درس باندې په عبادت باندې په منځونو باندې په اذکارو باندې په دعاګانو باندې په تلاوتونو باندې په دې خسته کیږي فخرونه مکو په جمعه وای د نبی صلی الله علیه وسلم دا چت دا د کجورو په څنګه پټ چې باران به وشلان دی بچت راسه ده خټه به جوړې شولې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد د مخې ته دیوال چو
دا هم دا ځمکه کومه ځمکه باندې دا مسجد جوړ دی دې کې خپلې کجورې ولاړې وې نبي علیه السلام هغه کټ کړلې چې دا ځمکه هواره کړي د جومات دپاره لکه اوس مثلا دا پلاټ مونږ واخلو دې کې خو کندې کپرې دا مونږ هواره وو که نه 3 قسمه ځمکه وه دا یو پلاټ 3 قسمه باندې تقسیم و حدیث کې راځي دا خبرې یادې کوي دې کې څه د مشرکانو قبرونه یو طرف ته او دویم په دې کې شړه ځمکه وه کندې کپرې دریم یو طرف ته کجوري ولاړه وي څو قسمه ځمکه شوه 3 قسم نبی علیه السلام امر وکړو دا د مشرکانو قبرونه د دې ځای نه ختم کوي دا هډوکي مډوکي لوباسئ لرې کوي د دې ځای نه هلته علما ټول په دې حدیث باب لګوي امام بخاري او ټول محدثین چې کوم ځای کې قبر وي د هغې د پاسه جومات جوړول حرام او د الله نبي لعنت کړی د قبرونو د پاسه د قبرستان د پاسه جومات جوړول دا د یهودو او د نصواراو طریقه ده د الله نبي خپل مرض الوفات کې چې سخت تکلیف کې دی انتهایی بیمار دی ته به پرې راغلی په نبي علیه السلام او دومره په تکلیف کې دی چې د اوبو پیاله خواته پرته ده او په دې مخ باندې کمبل راواچوي د تبې د لاسه او چې ګرمي وشي بیرته یې لرې کړي چې بیا پې یخني راشي بیا یې راواچوي چې بیا یې ګرمي وشي بیا یې لرې کړي او په پیاله کې لاس مبارک دی او په دې مخ یې راکاږي تبې نیولی دی او یو څو ورځې وفات ته پاتې دي بعضې وایي 15 ورځې وې دې وخت په دقه وخت کې د الله نبي ویلې لعن الله اليهود والنصارى بل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد د الله لعنت دی په یهودو په نصاراو چې دوی د خپلو پیغمبرانو د قبرونو د پاسه جوماتونه جوړ کړه چې د پیغمبر د قبر د پاسه جومات جوړول ناروا دي بل لا څوک دی چې ته د هغه د قبر د پاسه جوماتونه جوړوي کم ځای کې کم جومات کې چې قبر کې مونځ نه کېږي هسې مولیان به ورله خپې اوبو ته کوي هغه د یهودو حیله به ترې جوړوي چې هغه ښکار به یې کو د خالي په ورځ خو رانیول به یې صرف د اتوار په ورځ به یې ایستل د ډنډونو نه خو لاره به یې ورته بندوله د خالي په ورځ که نه کونډې خو به یې ورچولې د خالي په ورځ که نه جالونه خو به یې ورچول د خالي په ورځ باندې او حیلې کول چېرې لا خو خپې خو یې لا اوبو کې دي د میانو هغسې ورله مولوي صاحب خپې اوبو ته کړي چې نه مړه چې دا خو قبرونه خو لاندې مونږ خو یې پیلر ورکړی دی جومات ته بار نه داسې پوړی راخېجولې مونږ خو هلته مونځ کوو چې هلته هم کې هم دا لاندې څه دي دې ته وایي ګپ د دین سره ټوکې ټقارې د الله نبي پې لعنت ویلی او د الله نبي ویلي دا د یهودو نصواراو طریقه ده او بل حدیث کې راځي اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا پیغمبران لا سکه چې یو بل بزرګ او نیک انسان به وفات شو دی به د هغې د قبر د پاسه جومات جوړول د اولیاو د قبرونو د پاسه جوماتونه جوړول دا د یهود او د نصواراو طریقه ده دا زما نبي پې لعنت ویلی دی د قبرستان د پاسه به جومات نه جوړی یا به جوماتي قبر به پکې نه جوړی او که قبر و جومات به پې نه جوړی او که دې پې جوړو قبر به وباسي اډوکي به وله وباسي ځمکه به صفا کې بل ځای منتقل که اډوکي هله به پې جومات جوړی نو نبی علیہ السلام څه حکم وکړو دا قبرونه څه کوي خالي کوي ویې کنئ او اډوکي مډوکي ته راوباسئ صحابه ورپسې شروع شو اډوکي ټول راویست ځمکې صفا کړه وایي صفا شو وایي دا کجوري ووهئ کجوري ووهلې دا کومه ځمکه چې شړه د کندې کبر دا مواره کوي نو 3 واړه ځمکې یو شانته کړې پلاټ برابر شو مسجد نبوي پلاټ برابر شو بیا نبی علیہ السلام وفرمایل د کجورو په باره کې چې کومې ونې والې وې وایي د دې دغه راواخلئ دا لرګي د قبلې طرف ته چې کوم دیوال دی دې طرف ته ودرېدې دې نه به دیوال جوړ ساده آبادي وه که نه ګټې به وي او د لرګي به لګېده په آبادي اوس هم چې د غرونو علاقو ته لاړ شئ چترال ته او ګبرال او دې علاقو ته تاسو لاړ شئ اکثر په دې دیوالونو کې هم دا تختې لګولي آبادیانو کې دا استعمال شوي دې کوستانونو طرف ته چې لاړ شئ سلیپرې وغیره یې کټ کړي او هغې نه لرګو دیوال کې هم لرګې لګېدلې په چت کې هم لرګې لګېدلې هغه ساده دور نو څانګې وله راواخستې بره چت یې جوړ او دا تنې وله کټ کړلې د دې نه وله په دې جومات کې ځای په ځای څه جوړې کړي پیلرې لکه اوس چې موږ دا پیلرې د پخې جوړو هغه نبي علیه السلام ورته داسې ستنې ولګولې نو نبي علیه السلام به د دې منبر جوړ خبره مې د منبر کوله نو ځکه مې بیا تفصیل وکړو نبي علیه السلام د منبر نه مخکې چې منبر نه و جوړ نو ستنې د مسجد نبوي ته به ډډه واله یوه ستنه وه او هغې ته به ډډه وواله ملګرو ته به درس ورکوو لاندې به ناستو درس به یې ورکوو چې په کومه ورځ صحابه وایي دا منبر تیار شو نبي علیه السلام هغه ستن پرېښوده راپاڅېده او په دې منبر باندې تشریف فرما شو الله اکبر صحابه کرام فرمایي د ستنې په نبي علیه السلام د لرګي د ستنې په نبي علیه السلام پسې داسې وجړل لکه بچی چې په مور پسې جاړي وړوکی ماشوم الله او وایي موږ د دې مسجد نبوي د لرګي د دې ستنې سلګۍ واورېدلې الله دا د نبي علیه السلام معجزه الله ښکاره زه هم دې وخت کې صحابو د ایمان کم ځای ته رسېدلې څومره به د ایمان اوچت شوی په دې خبره چې مخامخ لګې دی ګوري او ستنه لګې دی سلګۍ وایي په نبي علیه السلام پسې یو لرګی د دې حدیث د لاندې علما لیکي وایي یو لرګي چې جماعت دی په نبي علیه السلام پسې جړلي وایي تا کله نبي علیه السلام پسې جړلي
چې موږ نبی علیہ السلام ونه لیدلو په دنیا کې یا الله آخرت کې قیامت کې ورسره زموږ دیدار نصیب کا چې د هغوی دیدار وکړو د هغه شفاعت را نصیب شي او بیا په جنت کې ملاقاتونه له ورځو وخت په وخت الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. صحابه کرام فرمایي نبی علیہ السلام د منبر نه راکوز شو د ستنه پسې ورغی او داسې غاړې ولا ورکړه او ځان ته داسې راجوخته کړه لکه مور چې خپل بچی ځان ته راجوختي او بیا په قرار قرار یې غسلګۍ کمې شولې او جړه یې بنده شوه. الله دا معجزه وه چې الله سبحانه وتعالی دی صحابه کرام رضی الله عنهم ته وښودله د نبي صلی الله علیه وسلم دا معجزه. داسې ګڼ واقعات په احادیثو کې موجود دي. یو واقعه بله چې اوږده ده خو په مختصر طور به ذکر کړي. نبی علیه السلام یو سفر کې دی دا غټې غټې خبرې به ترې راواخلو ټایم کم دی. پړاو یې واچو په یو ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه سره دي دمه کوي په لاره دې کې د سار جمع ته ودرېده شپه تېره سار جمع سار جماعت چې نبي علیه السلام جمع ورکړه سلام یې وګرځو چې ګور یو ملګری دی او د مونځ کې شریک نه دی هغه طرف ته بیل ناستی دی مونځ یې ونه کړو. الله نبي ورته فرمایي یا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم څه شي منع کړي چې موږ سره دې مونځ ونه کړو ولې مونځ دې مخکې کړی دی که څنګه چل دی جمع خو موږ وکړو ته په جمع کې شریک نه هغه ورته د الله نبي زه خو دغه یم د شپې احتلام را باندې شوی غسل را باندې فرض شوی جنوب یم په حالت د جنابت کې یم ځکه مې مونځ ونه کړو او اوبه شته دی نه اوبه شته دی نه نو ګورم که چېرته اوبه وروستو ما پیدا کړی غسل به وکړم بیا به مونځ کوم نو دې په دې مسله نه وپوهه دا صحابي په دې وخت په دې مسله نه وپوهه چې ګینې یو انسان په حالت د جنابت کې مې چې اوبه نه وي نو څه به کوي تیمم به وایي څنګه چې انسان بې اودسه وي اوبه نشته تیمم به وایي نو دغه شان که په حالت د جنابت کې مو او اوبه نشته نو ځان له به مونځ نه ضایع کې بلکې تیمم ووهه او مونځ وکړه او د دې را ګرځول هم بېرته نشته د دې مونځ وشو خبره ځکه تیمم هم طهارت دی که نه طهارت سره دې مونځ وکړه. نبي علیه السلام ورته وفرمایل د الله بنده ته په دې مسله نه یې پوهه ستا دپاره خو به تیمم کافي و که نه تیمم به دې کړی وی موږ سره به دې مونځ کړی وی په دې خبر نه و په دې مسله تیمم یې وکړو مونځ یې وکړو. بیا نبي علیه السلام وفرمایل ځئ چې ځو مزل وکړو چې مزل یې وکړو نو سار نه بعد چې روان شو د عربو دا ګرمي ډېره سخته ده او د صحراونو مزلې به وي نو چې داسې دا لس بجې خواوشا شوي نو دا انور کافي را ګرم شي نو شکایت راغی ای د الله نبي اوبه نشته قافلې والاو سره اوبه را سره ختمې دي او ټول تندې والي مزل نشو کولی. د الله نبي کې دا عادت و چې د ملګرو لحاظ به یې ساتلو رعایت به یې کوو دا نه چې دا بعضې سړي سره چې په سفر کې ملګری یې که نه تشه خپله خوښه به کوي ملګری به ته ورګه زه تږی یم لږ ودرېږه یو دوکان ته اوبه راواله یو بوتل راواخله هلکه ودرېږه وږی یم یو هوټل ته گاډی پرېږده مړه د ناوخته ناشته کړي خپله دېزې پورې موړي که نه د ملګري یو لحاظ نه ساتي پرېږده مړه زه چې ځو مخکې ځو مړه مزل کوه هلکه مزل به کوو خو دا ملګری وږی دی ملګري ته تکلیف دی د ملګري خیال به ساتي. نبي صلی الله علیه وسلم په دې احادیث کې ډېر عبرتونه دي. نبي علیه الصلاة والسلام فوراً پړاو واچو چې ملګرو ته تکلیف نه ورکړو اوبه نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه مقرر کړ یو چې دا حدیث نقل کوي عمران بن حسین رضی الله عنه او بل علي رضی الله عنه دواړو ته وایي تاسو لاړ شئ قوم له اوبه راوړئ مشکونه یې ورکړه مشک راډک کړئ چې څه دا کسان اوبه وڅکي او دا تندې ماته شي. عمران بن حسین رضی الله عنه فرمایي چې د دې قافلې د کوم ځای کې چې پړاو اچولی موږ دې نه چې داسې راووتو چې لاره راغله کور یو زنانه را روانه ده په اوښ باندې ناسته ده دا زنانه مشره ښځه ده دوه مشکونه دي ورسره د اوبو یو د دې اوښ نه یو طرف ته دی دا مشک او دا بل طرف ته دی دغه باندې اوښ باندې پالاني که نه دې طرف ته دې طرف ته مشک ځان لایښه دا په منځ کې ناسته چې را نږدې شو موږ ورته ویل ترورۍ دا اوبه دې د کوم ځای نه راوړلې موږ هم اوبو پسې ځو ویل دا اوبه پرون دې وخت زه را روانه شوې یم د داسې لرې ځای نه پرون دې ټایم چې دا اوس تاسو ما سره میلاو شو پرون دې ټایم را روانه شوې یم او دا دې اوس دلته راورسېده دا څومره وخت شو 24 ګنټې 24 ګنټې د یو ځای نه مزل او 24 ګنټې به دا خو 2 ورځې لګي به دې خو ډېرې لرې وي دا اوبه عربو کې د اوبو کمې دې ورته ویل داسې کار دی یو بل ته یې وکتل چې لکه دا خو به ډېر لوی تکلیف ملګري په تکلیف دي تندې والي دي او چې مونږ ځو راځو خو ډېر ټایم لګي دې زنانه ته یې ترور داسې کار وکړه دلته زموږ څه ملګري دي او پړاو یې اچولی او زموږ رسول مونږ سره دی زموږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نبي دی راځه چې د هغې خواله لږ لاړ شو هغې چې دا خبره رسول دی نبي دی نو دومره خو دې عرب اورېدلې وه دا خبره نو دا زنانه ورته وایي ښه هغه صحابي خواله مې بوځئ په هره زمانه کې به د حق پرست یو ټاپه لګېږي که نه زموږ نبي ته به صحابي ویلو
صحابو ته صحابه دا صحابيان شوي دي مړ پلار نیکه دیني پرې خېره نوې لار باندې روان اوس هم چې څوک په حق لار رواني سوی سوات نه اوس وو جوړ کړي وابي دی وای وابي شوی بس چې وابي شوی کنه د مهرباني کې خو دنو بس بیا لاړ خلکو ته دا سبل څه شیخ کاری حالانکه الحمدلله چې قرآن او حدیث ګوري د دې فتوا د دې خبرو مبر نه باندې یریږي نه به پروا ساتي مونږ ته څوک دا خبرې کوي فلاني تقریر کړي فلاني دا ویل مونږ خاندو ځان سره دا سنوي خبره خو نه ده چې زما په نبی پسې خبرې شي ما پسې باندې کی زه دا غنه سخیمه نعوذ بالله مونږ دا غیر خو هغه خاور ته نه رسیو دا به کیږي در پسې وای غصابیه ده نو دی صحابه ویل چې زنانه ذات دې څه باس به سره کې زمون قرآن کله کله کم میل مرাজি مونږ ته ویره په لارم ته پوس کو چې فلاني مولوی صاحب خو هغه وابي خو لزی نو بس هغه موږ ته چې هم دا خو لزی بیا ورته دا وینو بس په سره کې جګړه 50 سره هغه وابي خو لزی دا ورته وینو کله مونږ چاته ویل چې مونږ ته دا ټکه وایا او چې وای دی الاری دی الحمدلله زمون قبول له نو ايوه ته هغه مغه یاد ورازه و چې راغو دا صحابي وای دا زنانه دا اوخ ممکنه ولو دا مراکوزه کې طرف ممکنه ولا ترورین تکینه دا مشکم را واخست یو مشک نبی علیہ السلام اول دا غټه خلو د مشک کلا وکړه برج کوم تړلې شو او پاغي باندې صحابه کرام ته ویل چې راشي شابه چې چا سره څومره لوخي دی ډکه کوي لوخي ته ډک دا زنانه اوس دې مشک ته ګوري چې تا خو زما په ټولي خط چې څومره غټه قافله ده لوخي ډک شو او چا چې د سکلو بور د سکلو د پاره کمی مشکیزه وسره ام ډکه کړل چې پلار به بس دا مونږ سکو د سکلو هغه لوخي ډک کړ او چا چې د سونه د غسل لپاره په کار ویلم ورته هغه صحابي چې هغه ساري ویلو چې زه په جناب کې اتل راشه ته خو ځان لوخي ډک واغه طرف تلاړ شي او شړې ته غسل وکړه داغه کارم پکې وشو او دینه بعد نبی علیہ السلام وی دا غټه خله چې وی بند کړه به لاندې پدې کې هغه د سیلرګې شان تلګي وړو کې سورې لکه د نلکې پشان عربو بدامشت وران کو نلکه به سکلا وکړه لکه مونږ چې نلکه کولاو به راغې نه چې د باقی صحابو له وبور کړلې او د سکلو دا ترتیب جوړ صحابو موږ د مشک ته ګورو ټول قافله فارغه شو په دې مشک کې ذره بر او بکه نه شي بلکې د مخ کې نه خډیر ډک کارېده لکه چا چې به نوري وبمرړولې دومره ډک کارېده الله او دا زنانم دا منظر ګوري نو په دې کې صحابه بیرته دا مشک په دې اوخ باندې کې خود او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې زنانه ته وای تروري ګوره مونږ استاو به کم نه کړلې ښا خبرته ګوري کنه په دې ګوره کمی شوی نه دي هغه نشو کولای چې کمی شوی ځکه نه کمی شوی بلکې زیات ښکارې صحابه ته وای د نبی علیہ السلام یو بل عادت مبارک چا بچو سره خو کړ بدله به ورکوله د الله نبی صحابه ته وای دې ترور لشابه چې صدر سره ورې کوي ولا شابه چا سره خوراکي سي صحابه بزان سره د پنیر او غوړي سوچا او دا چینه به ګرځول ځان سره داغه زماني هغه ستوان وغیرہ څه خوراک چټول راغون کړ یو ځای او غټه غټه دې زنانه تیار کړه ولې وتړله ول دا ولا ورکه دې موږ سره خو کړه چې دا ځان سره ویس هغه مشکونه ولا ځوانه طرف ته کې خدا غټه ولا مخه ته کې خدا په دې وخ باندې زنانه لاړه دا معجزه خو ولیدله قوم ورته وای په کور کې سړی چې ته موږ نه مخ کې را روانه شوې ځکه مخ کې را روانه کړې او تر اوسه راغی ولی تاسو شي ساره کړې دا ته پرې دی کنه ما خو یو عجیب منظر لیدل نن هغه تاسو چې تاسو صحابي وای هغه چې وایي الله پیغمبر نن خو ځای خاله لاړم ټول قصې ورته وکړه وې دې زنانه دا دوه ګوتې داسې کړې داسې دا ګوتې داسې اسمان ته کړو دا بلې ازمکه تر خطا ای وی واوري دغه سړی چې دی د دې اسمان او ازمکه په مابین کې داسې وکړه د اسمان او ازمکه په مابین کې یا خډیر غټ جادوګر دی چې دا ما سولې دی یا خدا جادو او یا دا الله حق پیغمبر دی چې څنګه وایي چې پیغمبر مو مقصده معجزه مې ورلپای خپل سترګو ولیدل الله اکبر خبره دا دویمه حق وا چې د الله پیغمبر دینه بعد عمران بن حسین رضی الله عنه فرمای قصه کوي وای موږ چې کله حمله کوله دی خوش علاقو کې جهادونه شروع شو علاقې فتح کوله نو د دې زنانه چې دا کم کله دی چې موږ باندې وبس کړي نبی علیہ السلام دې په دې کلی حمله نه کوله هغه خې په دې سترګو کې کافرو حمله به نه کوله دا کله یوالو هغه یوالو دا یوالو هغه کله خو شکل باندې ورزه د دې زنانه د یو ورځې د وبو د احسان د لاسه نبی علیہ السلام د دې په دې کلی نه راتلل ودونه خيار خزوه دي د خپل قوم یو ځل د مشران راغون کړه د زنانه ورته وي تاسو څه خیال تاسو نسی غټ ترزن یې چې نبی علیہ السلام در باندې عمل نشي کولای دا ټول غټ غټ خلک ونیول وای واوري دا ګور هغه یو ورځ مې چې سره خکړی وب مې ور کړی وي دا دغه وجنه د دې پیغمبر هغه احسان دی پزړه کې ځکه زموږ دی کلی باندې ناراضي خو هم نه ده چې سبا تاسو نمبر راشي درته وارنینګ درکې چې ګور یا ایمان راوړی کني عمله در باندې کوم په بیزته او غسرونه ټیټ کړی او په ذلت روانه کلمه وایي ځکه خضر ته پتر چې الله حق پیغمبر دی وخت په الله فتح ورکي خو هم نه ده چې په خپل ور شو ایمان پیراوړ اخو خيار خلق هغه الله پاک هدایت نصیب کړي کله چې زنانه په دې خبره سوچ وکړي تروري وای ولې نه دا خبره ده
قوم مشران روان شو او د نبی صلی الله علیه وسلم خاطر هغه ټول ایمان راوړل د یو معجزې د وجه د یو زنانه په دعوت باندې د یو زنانه او خياري زنانه په دعوت باندې چې توجه یې ورکړله لاړ ایمان یې راوړل په رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض می دا معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم سه په حدیث کې ذکر دي او د دې د وجه نه به د صحابه کرام رضی الله عنهم هغه ایمان ورځ په ورځ بڑاوي دا ورځ په ورځ بوچته ده هغه نارینه او زنانه او کما شومان او کسپینګری الله سبحانه وتعالى دې زمون په ځل کې د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت دومره ډیر کې دومره ډیر چې هغه اخري حد ته الله ورسي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د دنیا نه په داسې وخت کې رخصت کړي چې د الله سبحانه وتعالى محبت دا توحید او د نبی صلی الله علیه وسلم محبت او د هغې د سنت اتباع دا جذبه زموږ په زړه کې مکمل طور سره موجود وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.